د جناب علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه د هغوی له خوا نه د صنعتي پارکونو د جوړولو دپاره د خاصې توجه په اساس باندې 1,60,000 جریبه ځمکه نوې اختصاص شوې. علاوه له دې نه مخکې چې کوم پارکونه په افغانستان کې تیار په ځینو ولایاتو کې موجود وو، په ځینو ولایاتو کې تقسیم او توزیع څه شوی او څه پاتې وه، نو د نوي منظور شوي قانون په اساس باندې تقریبا له 3 میاشتو راهیسې عملا د توزیع کار جریان لري. د قانون په اساس باندې هر هغه صنعتکار، هر هغه د ځمکې غوښتونکی او هغه شخص چې غواړي په افغانستان کې پانګونه او سرمایه ګذاري وکړي، هغه راځي وزارت ته عریضه راوړي او بیا د هغه نه وروسته دوی ته ځینې اسناد چې د ځمکې د ترلاسه کولو دپاره د قانون په اساس باندې اړین او ضروري ګڼل شوي، هغه چک لیست ورکول کیږي. د هغه چک لیست او د اسنادو تر ترتیب نه وروسته د وزارت په مقام کې یوه د اسنادو د ارزیابي کمیټه ده چې هغه د دغه هر غوښتونکي او متقاضي اسناد بررسي کوي او ګوري. تر تکمیل د اسنادو نه وروسته زموږ دغه هفته په جریان د 2-3 ورځو کې نهایت په یوه هفته کې د اسنادو د بررسي کار تکمیلوي. تر هغې نه وروسته بین الوزارتي کمیټه ده چې دلته د بین الوزارتي کمیټې غړي او اعضا موږ تاسو سره په مجلس کې ګډون لري، د مختلفو ذیربطه وزارتونو او ادارو استازي دي. دغه تکمیل شوي دوسیه او اسناد بیا د دغه وزارتونو بین الوزارتي کمیټې ملګرو ته وړاندې کیږي او د هغوی تر بررسي او تایید وروسته د یو متقاضي د غوښتنې او د دې د بزنس پلان په اساس باندې دته مځکه تعیین کیږي او مشخص کیږي. د مځکې اندازه، مقدار او د مځکې لپاره جای د بین الوزارتي کمیټې له خوا نه تعیین کیږي او مشخص کیږي. تر هغې نه وروسته بیا دغه دوسیه د اداره امور د محترمې ادارې له خوا نه د علی قدر مشرتابه مقام ته لیږل کیږي. ټول ټال د یو متقاضي هغه وخت چې دلته په اسنادو باندې په وزارت کې تیریږي هغه 2 هفتې اخلي. یوه هفته د اسنادو د تکمیل بررسي کې وځي او یوه هفته هم د بین الوزارتي کمیټې تایید او تر هغه نه وروسته نور ځینې ابتدایي مراحل په وزارت کې د په 2 هفتو کې دا پروسه ټوله تکمیلیږي. د اداره امور د محترمې ادارې نه هم ځانګړې مننه کوو. هغوی هم د اسنادو د تحلیل او ارزیابي په برخه کې نهایت کوشش کړی، یو خاص ټیم د دې لپاره ټاکلی. هغوی هم په اداره امور کې د دغه دوسیې او د اسنادو بررسي او تحلیل زیات نه زیات یوه هفته وخت اخلي او له هغې ځای نه د مشرتابه محترم مقام ته لیږل کیږي چې په ډیر کم وخت کې الحمدلله د مشرتابه د مقام د هغه ځانګړي امتیاز او د هغه ځانګړي توجه په اساس باندې چې د صنعتي ځمکو د توزیع او د صنعتي پارکونو د آبادولو او په افغانستان د یو تولیدي هیواد باندې په بدلولو کې تعهد لري، ژمنتیا لري، په هغه اساس باندې په ډیر کم وخت کې د مشرتابه د محترم مقام نه هم دوسیې خلاصیږي. چې په تیرو 3 میاشتو کې موږ وتوانېدلو چونکې د قانون تر منظوري وروسته ځینې طرزالعملونه جوړېدلو، ځینې نور کارونه په عملاً چې د توزیع کار شروع شوی د 125 شرکتونو دوسیې د موږ په وزارت کې او د بین الوزارتي کمیټې له خوا نه نهایي شوي دي چې په دې کې 92 دوسیې د مشرتابه د علی قدر مقام نه منظوري هم راغلی چې نن موږ تاسې عملاً به هغه 92 شرکتونو ته ځمکه توزیع کړو چې مجموعه تقریبا 950 جریبه ځمکه کیږي. د دغه بهیر د چټکتیا لپاره صرف یو 2 وړاندیزونه کوم. هغه یو وړاندیز قدرمنو او محترمو تاجرانو ته ده، دوی چې کله اسناد تکمیلوي
نو دوی دپاره په اسنادو کې بزنس پلان ده یا تجارتي پلان ده او بانکي سټیټمنټ ده چې ډېر وخت د موږ دوسیې په دغه جریان کې چې د موږ کمیټې سره دوی د اسناد تکمیلوي په دې کې ډېر وخت اخلي. نو د محترمو تاجرانو نو غوښتنه دا ده چې دوی کله غوښتنه متقاضي راځي او غواړي چې د ځمکې دپاره غوښتنلیک وړاندې کړي، دغه اسنادونه د دوی لږ په ښه شکل باندې جوړوي او ادارې ته دې تسلیموي. او که احیانا په اسنادو کې کومه ستونزه او نیمګړتیا وي بیا د هغه کمیټې له خوا نه دوی سره تماس نیول کېږي، راغوښتل کېږي. نو ډېر وخت له دوی سره بار بار رابطه کېږي، بیا دوی هغه د راتللو د اسنادو په تکمیل کې وخت اخلي چې دغه بیا ټول په وزارت باندې دوی حسابوي چې په وزارت کې ما د دوسیې دومره وخت وتلی، در حاله کې هغه ستونزه د سرمایه ګزارانو د خوا نه ځان په دوسیه کې راځي. په عموم کې که ووایم چې په افغانستان کې متاسفانه د دولتي اداراتو د قوانینو په جوړښت کې دومره پیچلي او سخت قوانین جوړ شوي چې عمیق سړی دې ته فکر وکړي نو شاید د په تېرو 20 کلونو کې د داسې یو چا لاس و چې هغوی نه غوښتل چې افغانستان ترقي وکړي، هغوی نه غوښتل چې په افغانستان کې کارونه په خپل وخت سره خلاص شي. نو په دغه اساس باندې د ټولو هغه ذي دخله ذي ربطه ادارو ملګري چې په دې برخه کې له موږ سره همکار دي او ذي ربطه ادارو نه مو هم جدي غوښتنه په دې کې دا ده چې موږ او تاسې که چیرې بهر نړۍ وګورو، افغانستان کې موږ او تاسې پاس له 45 کلونو نه یو واحد مرکزي حکومت او د یو واحد مرکزي نظام درلودونکي یو چې دا په موږ او تاسې باندې الله تعالی یو لوی انعام ده. له دغه بهترین فرصت نه د استفادې دپاره که موږ او تاسې په شواروز کې د 8 و 12 او 10 ساعته په ځای باندې 18 ساعته هم کار وکړو د موږ او تاسې لپاره کمه ده. نو یو خصوصي غوښتنه مې دا ده چې دغه فرصتونه دي، دا فرصت د موږ او تاسې له لاس نه وځي چې څومره هم زر کېدلی شي چې موږ او تاسې دغه پروسې چټکې کړو، کارونه چټک کړو او ځینې داسې کارونه یا په پروسه کې چې هغه یوازې په هغه پروسه کې د یو خنډ په معنا باندې هیڅ کوم اهمیت په هغه پروسه کې نه لري، له هغو نه موږ او تاسې باید تېر شو تر ډېره حده پورې. زه ډېر خوښ یم چې نن د یو مهم او ملي ارزښت لرونکی ګام په صنعتي ساحو کې صنعتکارانو ته د ځمکو د ویش په مراسمو کې د ګډون ویاړ لرم. دا پروسه نه یوازې زموږ هیوادوالو ته د کار فرصتونه د رامنځته کولو یوه مهمه وسیله ده، بلکې د هیواد اقتصادي ودې ځان بساینې او صنعتي پرمختګ لپاره یو بنسټیز اقدام دی. د صنعتي ساحو پراختیا او د دغو ساحو پر بنسټ د ځمکو ویش زموږ د هیواد د پانګوالو او صنعتکارانو هڅو ته نوی روح وربخښي. دا چاره نه یوازې له خصوصي سکتور څخه ملاتړ څرګندوي بلکې د حکومت ژمنتیا هم ښیي چې غواړي د تولید، صادراتو او کورني بازار پیاوړتیا ته زمینه برابره کړي. موږ باور لرو چې د صنعت وده د یو هیواد اقتصادي خودکفایي، ټولنیز ثبات او د بیکارۍ د کچې د راټیټولو لپاره تر ټولو اغېزناکه طریقه ده. له همدې امله زموږ هدف دا دی چې د صنعتکارانو، پانګوالو او خصوصي سکتور لپاره داسې چاپیریال برابر کړو چې هغوی وکولای شي په ډاډ سره پانګونه وکړي، فابریکې جوړي او د هیواد د تولیدي ځواک برخه وګرځي. له ټولو محترمو صنعتکارانو، پانګوالو او د خصوصي سکتور له غړو څخه مننه کوم چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کوي. لکه څنګه چې پوهیږئ په صنعتي ساحو کې د ځمکو له ویش سره به یو نوی فصل پیل شي چې زموږ هیواد به له صنعتي پلوه لا پسې پیاوړی شي. قدرمنو حاضرینو، د صنعتي ساحو د تنظیم له لارې د هیواد اقتصادي ودې او پرمختیا، د خصوصي سرمایه ګزارۍ د جلب او جذب او همدارز د صنعتي ساحو د مدیریت، ساتنې او مراقبت په موخه د افغانستان اسلامي امارت
زعیم علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له لوري د صنعتي ساحو قانون توشیح شوی دی. دا قانون په صنعتي ساحو کې صنعتکارانو او پانګوالو ته د صنعتي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره لازمي زمینې او اړوندې نورې اسانتیاوې مساعدوي، تر څو له یوې خوا ګرانو هیوادوالو ته کاري فرصتونه پیدا شي او له بلې خوا د هیواد په اقتصادي وده او پر پراختیا کې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو. د صنعتي ساحو جوړولو لپاره د ځمکو د ورکړې په اړه علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی حکم کړی، تر څو د نوي منظور شوي قانون چاپیریال ساتنې او ښاري ماسټر پلان مطابق د کابل په 4 خواو کې 22,000 جریبه ځمکه، په ننګرهار، کندهار او بلخ ولایتونو کې 60,000 جریبه ځمکه، په کندوز ولایت کې 10,000 جریبه ځمکه او په پاتې نورو ولایتونو کې د امکان په صورت کې د صنعتي پارک لپاره په هر ولایت کې 1000 جریبه ځمکه، د کوچني صنعت او تشبثاتو لپاره په هر ولایت کې له 10 څخه تر 500 جریبو ځمکه ځانګړې او وسپارل شي. له نیکه مرغه د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ او د نورو وزارتونو او ادارو په نږدې همکارۍ د یاد حکم د تطبیق په برخه کې لازم او د پام وړ اجراءات ترسره شوي دي او تر اوسه پورې شاوخوا 80,000 جریبه ځمکه د صنعت او سوداګرۍ محترم وزارت ته انتقال شوې ده. د همدې هڅو په لړ کې نن ورځ موږ او تاسې یو نوي صنعتکارانو ته د صنعتي فعالیتونو په موخه په صنعتي ساحو کې د ځمکو د ملکیت د سند د ورکړې شاهدان یو. زه د هیواد د صنعتي ځمکو له ګټې اخیستونکو څخه په ټینګار غواړم چې د یادې ځمکې څخه د تولید او د صنعت د پیاوړتیا په برخه کې مناسب او مؤثره ګټه واخلي. الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی چې نن د ورځ په یو داسې غونډه کې شرکت کوو چې د افغانستان په تاریخ کې اثار کم لیدل کیږي، چې هغه د صنعتکارانو دپاره د مځکې د ویش اسناد توضیح کیږي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي چې امارت اسلامي مشرتابه د صنعتکارانو او تاجرانو پانګوالو دپاره ځانګړي کمیټې او کمیسیونونه جوړ کړي دي، چې د دې کمیسیونونو او کمیټو په ذریعه باندې خپل د ولس او خپل د معززو صنعتکارانو تجارانو دپاره هر اړخیزه د کار زمینه برابره کړې ده. نو موږ هم د ټولو صنعتکارانو تجارانو وروڼو څخه هیله کیږي چې د دې زرین فرصت څخه په استفادې باندې او د دې سرتاسري امنیت په استفادې باندې په افغانستان کې پانګونه وکړي او خپل ولس ته د کار زمینه برابره کړي. او لکه څنګه چې امارت اسلامي د اقتصادي کمیسیون په سر کې محترم مشر حاجي ملا صاحب دی په هر وخت کې په سختو شرایطو کې تاسو ته د کار زمینه برابره کړې ده او وخت په وخت باندې مختلف سفرونه کړي دي او ستاسو د صنعت د ودې دپاره نه ستړي کېدونکو خدمتونه کړي دي. نو څنګه چې تاسو ته معلومیږي امارت اسلامي د کابل په سطح باندې د 50,000 جریبه ځمکه چې د غاصبینو او د زورواکانو څخه خلاصه کړې ده د کابل ولایت د رهبري تر چتر لاندې د امارت اسلامي و مختلفو ادارو ته سپارل شوي دي. خو لله الحمد نن د ورځ هغه ځمکې دي چې ستاسې په خدمت کې ستاسې ته سپارل کېږي او انشاءالله العزیز موږ به خپل وس نه سپمو. لکه څنګه چې موږ مشران تاسو ته د امنیت او د کار د زمینې ډاډ درکوي، موږ به انشاءالله العزیز ستاسې د سر او مال امنیت ساتو او تاسو ته به د هر اړخیزه خدمت زمینه برابرو. زه ډېر خوښ یم الحمدلله چې د افغانستان د صنعتکارانو په استازولۍ د دغې غټ قشر د دغې زحمتکشو او وطندوسته پانګوالو په استازیتوب نن دلته په داسې ځای کې د حاجي ملا صاحب په مخ کې ولاړ یو چې هغه ژمنه چې د افغانستان د اسلامي امارت امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د موږ صنعتکارانو سره 2 کاله مخکې کړې وه چې 9 پیشنهادونه 8 پیشنهادونه مو لرل، ټول الحمدلله تطبیق شول. که هغه
د خام مواد وو که هغه ارجحیت وو د تعرفې که په بالمثل تعرفو باندې محصولات زیاتول وو که هغه مشکلات نور د صنعتکارانو د امنیت په بخش کې وو. اوه پیشنهادونه هم لرل، په یوه آواز الحمدلله هغه تطبیق شول. اتم پیشنهاد د مځکې وه چې دغه لږ وخت ونیوه، خو الحمدلله نن په افتخار سره ویلی شو چې انشاءالله په اولین بخش کې به صنعتکارانو ته مځکه توزیع کیږي او د دغه مځکې د توزیع کېدو دغه اته پیشنهادونه هم چې کړي وو الحمدلله نن په هغه تعهد چې شوی و د اسلامي امارت الحمدلله د موږ سره یې دا د عملي شو. ورونو والی صاحب د کابل او جناب معین صاحب ډېرې ښه کتاب بالخاص حاجي ملا صاحب توجه وکړه. په افغانستان کې په د غونډ کابل کې د افغانستان صنعتکارانو ته 15 جریب مځکه موږ ته په 20 کالو کې راکړل شوه چې دلته ما همکاران شته. په جمعه احمد محمدي کې 15 فابریکو ته موږ ته مځکه ورکړل شوې په 20 کالو کې د غصب دپاره، د چور دپاره، د بلاد منزلونو دپاره، د زورواکانو دپاره مځکه وه، خو د افغانستان صنعتکارانو دپاره مځکه نه وه. زه په تیرو باندې نه ځم ځکه چې زخمونو باندې بس د افغانانو باید ملهم کیږدو او ټاپه کیږدو، خو لااقل یاداوري دا وشي چې د ملک سره اخلاص څوک څه لري. د ملک سره چې څوک اخلاص لري دغه د اعمالو نه معلومیږي. یو سړی نه شي ویلی چې زه مخلص یم خو عمل یې د غیر مخلص وي. ځکه که څوک اخلاص لري نو د ملک جوړوله، د صنعت جوړوله دا د ملک سره لیونۍ مینه غواړي، محبت غواړي، په ملک باندې باورمندي غواړي. ما پرونه وویل هغه که خصوصي سکتور دی که عامه سکتور دی. د خصوصي سکتور الحمدلله مشران دلته تاسو وینئ په دغه ځای کې دا د وطن هغه رښتیني ځوانان دي چې انشاءالله حاجي ملا صاحب دا به درته ثابتوو که خدای کول چې تاسو د کمیت کیفیت خبره تاسو وکړه. دا د موږ وظیفه ده انشاءالله چې تاسو مځکه موږ ته په اختیار کې راکړئ. که خدای کول زر تر زره به په دې باندې کار کوو. جناب حاجي ملا صاحب اوس دا ښکاره شوه چې جنګ د تعرفې دی، د تعرفې جنګ لکه څنګه چې ملا صاحب ویل چې انشاءالله تعرفې به موږ لوړوو. شکر الحمدلله د موږ مشران داسې نقطو ته متوجه دي. دا نقطه داسې اسانه باید موږ تاسو فکر په تیر نه شو. او په دوام قدم کې د موږ پیشنهادات هم لرو جناب حاجي ملا صاحب. کاملا درته ډاډ درکوو چې انشاءالله د افغانستان صنعتکاران ستاسو په خوا کې دي، د خپل هیواد په خوا کې دي، د خپل وطن په خوا کې دي. دا اوس هم پرون په دغه نمایشګاه کې چې هلته جوړه شوې د افغانستان په تاریخ کې تاسو ترقي د صنعت ګورئ الحمدلله. په خپل هم ولیده. زه د زړه د کومې مننه درنه کوم چې حاجي ملا صاحب تا آخره موږ سره په مجلس کې کېناستې. ما نن هم همکارانو ته ویل ملګري حاجي ملا صاحب دومره کارونه دی غونډ افغانستان کار ورده غاړه دی، خو د موږ سره وزیر صاحبان او ټوله کابینه تا آخره په مجلس کې کېناسته او د موږ خبرې یې واورېدې غورپه په غورپه سره وګرځېدو. دا حتما یو څه پیام لري افغانانو ته. د افغانانو ته داسې پیام لري چې افغان صنعتکاران او سرمایه‌ګذاران په دې باورمند کوي چې موږ اوس یو څوک لرو چې د موږ پوښتنه وکړو. موږ یو څوک لرو چې د موږ غږ واوري. موږ یو څوک لرو چې د موږ د سرمایې نه دفاع کوي. موږ یو څوک لري چې د موږ د ملي نوامسو نه، د موږ د عزت نه، د موږ د آبرو نه دغو نه دفاع کوي. و چا چې د ملک په خاطر وینه ورکړې وي، و چا چې د ملک په خاطر ټول دغه مشکلات او په لکونو میلیونونو موږ تاسو ته کونډې او یتیمان او معلولین او معیوبین را د غاړې دي. جناب معین صاحب ډېر ښه ټکي ته خبر وکړه. دا عیب دی که موږ تاسو اته ساعته کار کوو. زه یوه خبر درته کوم ګورئ چې کله تیر یاد نه کوو د مخ کله کله وي تیر ما یادوئ، خو چې یاد یې نه کړي په مخکې څه خل ته پلان جوړوي. د پنجشنبې ورځ په افغانستان کې رخصتي وه. افغانستان دومره قوي اقتصاد لاره چې جمعه به هم رخصتي وه، پنجشنبې به هم رخصتي وه. یو سړی به د وردګو د شملتونه روان و یا به د چغچران نه روان و، هغه بیچاره به چې دلته راغی دفتر به بند و. شنبه و یکشنبه به انټرنیشنل مارکیټ بند و. یعنی موږ 3-4 ورځې په هفته کې کار کوو ځکه د دنیا پیسې ورېدې. فکر مې کوو چې همیش به د ملک معاش به هم بل څوک ورکوي او داسې یو ملک په هر ترتیب. نن الحمدلله زموږ مشران وي چې ګورې 18 ساعته کار وکړي. دا هم کم دی افغانانو ته ځکه موږ دومره زخمي هېواد یو. 50 کاله هم په دې ملک کې جنګ تېر کړی، خو د خدای نه راضي یو. د خدای نه راضي یو چې انشاءالله اوس د موږ د پوښتنې څوک شته. 2-3 خلاص پیشنهادونه لرم. یو خو دا دی چې د بانکي سکتور په مابین کې او د خصوصي سکتور په مابین کې حاجي ملا صاحب د اعتماد باید را مابین ته شي.
دغه بی‌اعتمادي داسې پیدا شوه چې دا سټیټمنټ چې جناب معین صاحب یاد کړل زموږ په اکثره ولایاتو کې زموږ د صنعتکاران په بانک باندې هغه په خصوصي بانکونو باندې هغه باورمندي نه لري لکه چې باید وي. دا که یو مجلس شي چې موږ د دې ته پیسې ورکړو اقل د موږ پیسې ورته وساتو بله ورځ بیرته راکړو دغه ډېر مهم دی ځکه موږ بانکي سټیټمنټ درکړو دغې ته باید یوه بدیله لار پیدا شي چې د سراپ ورقه یا یو څه شی وغوښتل شي تر څو دغه پروسه لږ ګړندۍ شي د مځکو د ویش. او بل مې پیشنهاد دا دی حاجي ملا صاحب تنها په دغه کابل کې 800 فابریکې زموږ تنها په کرایي ځایو کې ژوند کوو. ما هیله د وزارت نه او د ټولو مشرانو نه به دا وي چې اول هغو خلکو ته د مځکه ورکړل شي چې څوک په کرایي ځایو کې ژوند کوي. اولیت هم دا وي او جناب معین صاحب د کور آباد وي د وزیر صاحب موږ سره قول کړی چې حتما به انشاءالله دا کار کیږي. دوهم د موږ مهاجرین دي جناب حاجي ملا صاحب پرون زه ډېر خوښ شولم چې جناب وزیر صاحب دوی ته یو تقدیرنامه ورکړه یوه فابریکه حتی ډېرې فابریکې د اوس موږ د کراچۍ نه پاکستان نه د ټولو ځایونو را روانې دي او په افغانستان کې دغې خلکو ته اولیت باید ورکړل شي چې دې ته باید مځکه ورکړل شي. په اول کې که دې ته ورکړل شي یعنې موږ په یوه اتفاق د دې په خوا کې ولاړ یو چې دوی ته مځکه ورکړل شي. په دوی تقدیرنامه مو کمپنۍ ته ورکړه الحمدلله لویه کمپنۍ وه په کراچۍ کې کار کوو شکر غلی دا د ملک دپاره افتخار دی. حالا الحمدلله رهبری امارت اسلامی به خاطر پیشرفت ترقی صنعت و تولیدات و خودکفایی ملت مردم افغانستان در ارتباط ضروریات‌هایش و لوازمات‌هایش و خوراک و پوشاک و توشاکش که شب و روز گام می‌وردارند تا که در این عرصه ما خودکفا شویم تا که ما از محتاجی خلاص شویم. نان ما، ذرات ما، لوازمات ما در خانه ما برای ما تهیه شود. تا با حالی که بود از بیرون برای ما همه چیز می آمدن. بیرون هر چیزی که بیایند در عوض در قبال از جیب ما و شما پول ما و شما را می کشند و چیزی که از خانه ما تولید می شوند داخل جیب ما دور می خورد. از یک جیب می برایند و با دیگر جیب داخل جیب افغانهای ما و شما دور می خورند. بنان کوشش به کار است که در ارتباط تولیدات و در ارتباط خودکفایی جمعی لوازمات و ضروریات و خوراک و پوشاک زندگی خود ما خودکفا باشیم بلکه از این ملک افغانستان افتیده و جنگ زده وارداتی به یک ملک پیشرفته صادراتی تبدیل شویم. الله سبحانه و تعالی میگویند که ما این روز را برای شما به خاطر که تلاش بکنین به خاطر رزق روزیتان خلق کردیم. و در افغانستان 40 سالی که 45 سال جنگ بوده، مشکلات بوده، مردم ما، جوانای ما، دانشمندای ما، تجارای ما، سرمایه‌گذارای ما با فکر آزاد سرمایه‌گذاری خود کرده نتانستند، به این ملک غربت مسلط شدن، مسکنت مسلط شدن. به این خاطر ذهن مردم ما هم به این عادت کردن، به این سخن یک شعار بین مردم، یک نقل قول بین مردم جور شدن که والا زندگی نیست، روزی نیست، وظیفه نیست، چی نیست و چی نیست. او شکلی نیست. آدم هست که خود را به رزق روزی میرساند. آدم خودش هست که خود را به خودکفایی میرساند. آدم خودش هست که خود را در تاریکی قرار میدهد. چون که در فکر پیشرفت و خودکفایی زندگی کردن، قدم برداشتن، این پیشرفت است. در فکر شکست و در فکر گرسنگی و ناداری شب و روز سفری کردن، این ختم است و شکست است و خلاص. و تجارای عزیز ما، سرمایه‌گذارای ما، خصوصا هم صنعتگرای ما در بخش تولیدات داخلی که چه زراعتی است، چه مالداری هست، چه وسایل و اسباب است، در ارتباط همهشان فکر پیشرفتی داشته باشند، فکر انکشافی داشته باشند، فکر خودکفایی داشته باشند. دولت، رهبری امارت اسلامی افغانستان در پشت سرشان است، در حمایهشان هستند. شب و روز مجلس ها دایر میگردند به خاطر زمینه سازی برای شما، در ارتباط آب، در ارتباط برق، در ارتباط سردخانه، در ارتباط جای، در ارتباط چه ضرورات لوازماتی که شما در مسیر رسیدن به هدف دارین. امارت شب و روز سرش فکر میکند، غور میکند. چند وقت پیش در سرپرستی ملا صاحب مبارک، ملا عبدالغنی برادر آخوند که 2 بار مجلس شد در حضور عالی قدر امیرالمومنین صاحب حفظه الله تعالی
این خاص در ارتباط شما بود. ما چه شکل زمینه کار را برای شما برابر بکنیم. و اونجا تصمیم گرفته شد که هم به خاطر تشبسات خرد و کلان، تجارت، صنعت، زمین ها داده شوند و وزارت تجارت از وزارت زراعت در 34 ولایت افغانستان زمین برایشان انتقال شد. این خاص برای شما هستند. و همچنان در وزارت زراعت یک قانون جور شد، هم به خاطر فروش، هم به خاطر اجاره طویل المدت و کوتاه مدت. این همه برای شما هستند، این همه برای سرمایه گذاری هستند. از این موقع استفاده کنین و بیاین که این ملت غمزده خود خوشحال بکنیم و اینا را در خانه خودشان برایشان وظیفه و شغل اشتغال زایی برایشان پیدا بکنیم. امروز همه ایتان باور داشته باشه که در عرصه اقتصاد همه دنیا به این قائل است که الحمدلله برنامه اقتصادی امارات الحمدلله خوب است. البته ما خود ما را خیلی با اطمینان حس نمیکنیم. ما در مقابل ملت دیگه هم، خودم شخصا حاجی ملا صاحب الحمدلله شب روز کوشش میکنن، کار میکنن، مسئولین امارات کار میکنن. ما میگیم دیگه مزید کردن خوبتر باشیم، ما میگیم مزید کردن دیگه بهترتر باشیم. و خودتان معلوم است روزای اولی که امارات آمد، هر فرد امارات و هر فرد افغانستان فقط خواهشش همی بود که ما پولایی که از طرف آمریکایی ها و از طرف اجانب بلاک شده است ای آزاد شود. ما یقینا دارم یک سال یک نیم سال شده نام میرم الحمدلله ما شما از صحنه بیخی برداشتیم و دل ما را تک کردیم، گفتیم خود ما باید به پای خود استاد شویم. اگر واقعیت وا جفا کردن در حق ملت ما، جفا کردن در حق غریب و بیچاره ما مظلوم ما، ولیکن الحمدلله این روز است که به اولی کف دست خود، به مهنت خود و به کوشش خود صنعتکار ما، تجار ما، مردم ما و کارگر ما الحمدلله زحمت میکشند و اطلاق ما روزی حلال پیدا میکنند. مشکلات است و به خاطر مشکلات، به خاطر رفع مشکلات شما باور کنید که به خاطر رفاه اگر یک موتر یک مسئول سوار میشه، یعنی به این نیست که ما خدا نخواسته موتر ندیده باشیم یا کار دیگه نباشه، فقط به خاطر مجبوریت است که از یک جا به دیگه جا میره. اگر والله اگر به خود ما موتر میقدر که زریس یا لنکروزر یا هرچی شما باور کنید که اینقدر لذتی ندارم. ما کوشش ما دیگه است که یک همسایه ما، یک برادر ما، یک هموطن ما اگر آرام باشه ما آرام هستیم، اگر آرام نباشه خدا نخواسته واقعیت همه امارات نارام است و به این ان شاء الله شب روز کوشش میکنن. برنامه‌ای را که امارات الحمدلله پیش رو داشت احسان پروردگار امنیت بود. به خودتان معلوم است هر کدامتان 6 نفر 10 نفر 15 نفر بادیگارد بود. امروز ما یقین دارم الحمدلله که از این مسائل تا اندازه الحمدلله حل است و مشکلی نیست. احسان پروردگار. بلند بردن سطح اقتصاد کشور بود. این برنامه‌ای که پیشتر یادآوری نکردن تقریبا در حدود 150,000 بالاتر به خاطر پارک‌های صنعتی از طرف شیخ صاحب بسیار به سهولت به آسانی منظور شد و این کمیسیون اقتصادی حمایت کرد. الحمدلله وزارت محترم زراعت را شب رو زحمت کشید. در ظرف 3 ماه تقریبا بالاتر از 80,000 قسمی که دوستای بیان کردن بیشتر از 80,000 به وزارت صنعت و تجارت آمد. و در کمیسیون اخیری که در حضور شیخ صاحب داشتیم این ما به این خاطر بیان میکنیم که 180,000 جریب زمین به خاطر مواد خام فابریکه هاست. متوجه باشه. یعنی بعد از این ما یک گپ به همه دوستا میگیم که باید هر فردی که صنعتکار است پیش رویش باید صادرات داشته باشه. ایتون نشه کدام قلم بعضی وقت نشه به فرازم میره. و دیگه دومش است که باید مواد خام از داخل باید تهیه کنیم. تا چه وقت ما این باشه که لقمه تیار بیاریم در داخل ماشین پرتیم، در بوجیا مثال شیر خشک میاریم میپردیم از طرف میکشیم آیس کریم، شیر خشک میپردیم از طرف میکشیم کار دیگه. ما هم شیر خشک در خانه میگیریم در بین او گرد میکنیم میخوریم. حاجت چی است که از جیب ما پول میکشی؟ خواهش میکنم برادری خواهش میکنم چون بعضی موضوعات بسیار تکنیکی است. تکنیکی هر وقتی که هر کسی که یک دوست میخواد همراه ما بحث کنه ما همراهش در حضورشون هستیم. از هر فردی که کاغذ تولید میکنه ما خواهش میکنیم باید مواد خامش باید از داخل باشه. حتی کسایی که مثالی امروز الحمدلله در بخش صنایع فولاد ما به خودکفایی رسیدیم. تا چه وقت شمش بار کنیم از یک کشور دیگه بیاریم در افغانستان؟ صبر قطع میکنم میگم من نمیدونم خودم ضرورت دارم. ما باید به پای خود باید استاد باشیم و هیره
اگر از حضور شیخ صاحب می باشه، از حضور آجی ملا صاحب می باشه، از یخن ما باید بیایی بگیره که ما مواد خام معدنا را براتون تسلیم کنیم، شما باید مواد خام داخل افغانستان تهیه کنیم و منحصر به این نباشیم که آهن کونه را کجا تانگ روز فصل باران ما میزنیم امریکایی را بازوجا شما ذوق کنید بعد از این سیخ و گل جور کنید. لطفاً جناب هر دو بزرگواری که اینجا هستن دیگه دوستایی که هستن خواهش میکنم من مواد خام باید از داخل تهیه کنیم. یکی از ضروریات زندگی ما شماست. خرید خور نباشیم. حالا ما خو آمار پیش ما است که ما چقدر مواد خام داریم و پیچ دیر اساس ما سخت قدم میبریم. خفه نشه شما با نگوی که نه وزارت صنعت و تجارت 4 سال امرایتون مراد کرده است. دیگه از یک امرایتون بریم چی یک خرید خور باشیم و چی یک فابریکه تیار داشته باشیم که را با صنعت تحویل میکنی یا هر کاری که میکنی. لطفاً و دیگه کسایی که در بخش های نوشابه باب هستند که خیلی ترقی کرده این سکتور ما الحمدلله، لطفاً ما خواهش میکنیم که صادرات پیشرو باید داشته باشیم و بعد از این شاید به این اندازه نباشه که ما مواد خام در حضورتون براتون چی بکنیم بدیم. کنسانتریتی که در داخل افغانستان است باید از اینجا بعد ما شما تهیه بکنیم. خیر است. اما اگر نداریم گپی نیست، بر از او یک حدود قائل میشیم. اگر مثلا یک امروتش نداریم، یک چیزش نداریم، تربوز خود داریم، خربزه که داریم ما برادر، سیب داریم، دیگه هم چیزایی که داریم، بیا از یک دفعه استفاده کنیم تا وقتی که به یک مرحله و به یک سطح برسیم. فقط خواهش برادری ما همین است. الحمدلله برنامه های کمیسیون اقتصادی به خودتان معلوم است که اگر هر لحظه ای که یک چیز فهمیده که نمی به نفع صنعتکارای ماست همون را حمایت کرده. وزارت محترم زراعت تشکری میکنیم که اما یک 80,000 جریب زمین شب روز زحمت کشیدن در اختیار صنعت گذاشتن. از جناب حاجی ملا صاحب محترم ما خواهش میکنیم، در کابینه دیروز خواهش کردیم، واقعیت 1,60,000 جریب زمین یک ذره زور میخواد که باید ما آباد کنیم و اگر آباد ما باید بکنیم به شکل خیلی پیشرفته باید آباد بکنیم. خواهش میکنیم که به خودتان معلوم است که همون زیرساختی که پس صنعتکارای ما میده تماما در همون مصارفی که از طرف امارات میشه، از طرف وزارت محترم مالیه میشه، پس دوباره کور میشه، ولی که یک ذره زمانگیره. امیرا جناب حاجی ملا صاحب محترم یک حمایت کنن که پارکای صنعتی را باید به شکل بسیار مدرن پیشرفته باید ان شاء الله جور بکنیم. با امید پروردگار مشترک جور میکنیم ان شاء الله. و جناب حاجی ملا صاحب خب به خودتان معلوم است که در بخش برق یک مشکلات عمده از صنعتکارای ماست. به همه دوستان معلوم است در بخش برق شب روز زحمت میکشن، شب روز. من خودم شاهد هستم که در تمام مجالس یک دفعه موضوع برق یاد میشه و دیروز الحمدلله به می حمایت بود، به می فشارایی بود که از طرف حاجی ملا صاحب بود، عمری صاحب یک مسئله مهمه یادآور شدن که 900 مگاوات برق الحمدلله زیر برنامه کاری است و ما افتخار میکنیم به این برنامه الحمدلله. یک کمی ان شاء الله چون خواهش سکتور خصوصی است که در هماهنگی با ما باشه، جناب کمیندادا صاحب یادآور شدن به خاطر نرخ، به خاطر تغییرات تکنولوژی آینده، به خاطر از اینکه میشه خدا نخواسته ما در بخش مسائل سولار زیادتر توجه داریم، میشه می سولار بر ما کارآمد نشوه، این باید به تبدیل شوه به برق زنده. بعضی موضوعاتی هست ان شاء الله تکنیکی میتونن که سکتور خصوصی در این برنامه امرای برشنا و وزارت محترم برق صحبت داشته باشند. ما به سال 1393 به زمان جمهوریت درخواست زمین دادیم که متاسفانه به زمان انجام نشد. یعنی بعد از حدود 11 سال امروز به ما یک نمره زمینی به فاز 4 شرک صنعتی به ما دادن که ما در قسمت بخش پروسس زعفران، ما کار زعفران و بخش پروسس زعفران اونجا انجام میده، هم پروسس و هم بسته‌بندی ما با شرک صنعتی ایراد ان شاء الله انجام میده. ما در سکتور رنگ فعالیت داریم و در داخل خود وطن رنگ‌های ساختمانی، صنعتی، ترافیکی رو تولید میکنیم و به بازار عرضه میکنیم و بسیار خوش هستیم که در قسمت صنعت فعالیت داریم و توانستیم تعدادی از هموطنان خود به مصروف کار بسازیم. ما در بخش قطعات موتر تولید داریم و ویلکپ‌های موتر تولید بکنیم
ما در حدود 13 سال درخواست زمین داده بودیم که خوشبختانه این مرحله نهایی شد و خوشبختانه در امروز که ما به این جلسه حضور داریم رسما افتتاح شد و توزیع زمین شروع شد که بعد از 13 سال با ما تونستیم که یک نمره زمین برای توسعه کار خود و تولیدات خود امتیاز بگیریم.